السلام علیکم مرګرو د واتس اپ ډیټا به واپس څنګه ریکور کوله که زموږ موبایل کې نه واتس اپ ان انسټال شي یا موږ تلر کو واپس ورته انسټال کړو زموږ چې کوم ډیټا یا پکې نه وي یا زموږ دا واتس اپ د بل موبایل کې انسټال کو اوپن کو زموږ چې کوم ډیټا وي موږ چاره لیدلی موږ چاته ور سند کړی نو هغه ډیټا پای کې بیا موجود نه وي نو دا طریقه زما سره خپل باندې لکه دا چل شي او لکه په طریقه باندې نه پوهیدم مرګر تاسو ته موږ د دې واتس اپ طریقه هایو چې خپل ډیټا واپس څنګه ریکور کوو نو د ویډیو طرف ته زموږ د ویډیو سره لایک او فالو کړئ زموږ چینل سره ټیکنیکل بونر ضرور سبسکرایب کړئ نو مرګرو دا ویډیو موږ د علي خان بهینې زده کوو راځئ دا ویډیو تاسو هم وګورئ موږ هم ګورو نو ویډیو شروع کوو ډیرو خلکو ته به دا مسله وي تاسو چې کله په یو موبایل کې واتس اپ کولا کړئ یعنی په هغې کې تاسو مطلب د کال اکټیویټیز د میاشتې هغه ټوله ډیټا ستاسو سره په واتس اپ کې خو چې کله تاسو هغه واتس اپ ان انسټال کړئ په بل موبایل کې هغه واتس اپ کولا وهئ نو هغه ټوله ډیټا ختم شي دا به د هر چا سره دا مسله کېږي زما سره به هم ډیره زیاته کېدله خو په دې واتس اپ کې یو آپشن دی چې کله هغه تاسو آن کوئ که نه نو تاسو چې د ورځې د میاشتې د کال هغه ټوله ډیټا به ستاسو په واتس اپ کې محفوظ وي نو که تاسو په بل موبایل کې دغه واتس اپ کولا وهئ نو هغه ټوله ډیټا چې تاسو سره په کم په زوړ موبایل کې په زوړ واتس اپ کې هغه ټوله په هغه نوي واتس اپ کې په هغه نوي موبایل کې راځي بالکل دغه آپشن موجود دی په واتس اپ کې راځئ زما سره زه تاسو ته وښیم په دې نننۍ ویډیو کې ویډیو به لازم شیر کوئ او ځان سره دا پیج فالو کړئ چې تاسو هم داسې ویډیوګانې ملاویږي راځئ دغه آپشن ګورو چې دا په کوم ځای کې دی ښه نو دلته کې اوس زموږ سره واتس اپ دی او د خپل واتس اپ ته زه اوسم زما سره ټوله ډیټا دلته کې موجود ده که نه دې واتس اپ ته ګورئ په دې ځای کې هغه آپشن دی چې کله دا تاسو آن کوئ نو تاسو په دې دلته سم میسجونه تصویران ویډیو به ډیلی هلته څه کېږي هلته به محفوظ کېږي سټور کېږي به نو ګورئ دا په کوم ځای کې دا آپشن مخامخ به تاسو ته ښکاري 3 ډاټ صحیح ده پر 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ دلته کې آپشن راغی سیټینګز په سیټینګز به کلیک کوئ دلته کې به تاسو وګورئ نو دلته کې آپشن د هغې ته وایي چیټس په دې چیټس په کلیک کوئ اوس دلته کې ګورئ ښکته به راشئ لاندې آپشن د دې ته وایي چیټ بیک اپ څه شی چیټ بیک اپ په دې باندې به کلیک کوئ دې خوا وګورئ دا زما سره څه دی بیک اپ دی خو دلته کې لیکلی وایي نیور د دې نیور دا مطلب دی چې په دې واتس اپ کې څه کومه تصویر څوک رالیږي میسجونه یې هر څه اوس نه سیو کېږي چېرته په ګوګل ډرایو کې ګوره تاسو سره به جیمیل وي که نه او هغه جیمیل تاسو په خپل ګوګل ډرایو کې کولا وهئ هغې ته تصویران خیږي هغه ستاسو په جیمیل پارسه کي نو د دې واتس اپ هغه ټوله ډیټا به هلته سیو کېږي نو تاسو چې په نوي موبایل کې کله هم هغه جیمیل کولاو کړي یا تاسو په یو موبایل کې کولاو کړئ نو د دې واتس اپ هغه ټوله ډیټا ستاسو سره به د جیمیل کې محفوظ کېږي ګورئ ورته زه دلته کې اوس وایم بیک اپ ټو ګوګل ډرایو ډیلی نو زه به دا ډیلی ته کم که نه اوس ګورئ دلته کې زموږ سره به دا ډیټا چېرته څه کېږي ګورئ بیک اپ دلته کې اوس ګورئ پلیز ویټ تاسو ټوله ډیټا چې کوم دا به بیک اپ کوئ چېرته کې ګوګل ډرایو ته اوس ګورئ ښه اینه ګوګل ډرایو ته ګورئ بیک اپ ټو ګوګل ډرایو ویکلی آی د هفتې ډیټا ته خیجل غواړئ که د ورځې هغه که ته غواړئ چې نیور دا تاسو مه نیور کوئ بیا به ستاسو د واتس اپ زړه ډیټا نه ریکور کېږي دا ډیلی ته کوي نو دا ډیلی ته شو صحیح ده اوس په دې کې ګورئ په دې کې بیک اپ اور وای فای باندې هم کېږي ګوګل اکاؤنٹ دا زموږ سره اوس اکاؤنٹ راله زما سره په دې موبایل کې ګورئ څو اکاؤنټه کولاو کړي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی مطلب 9 جیمیل کولاو دي تاسو په کم جیمیل کې خپل د واتس اپ ډیټا محفوظ کوئ نو زه به څه وکړم زما سره مخامخ یو جیمیل دی زه به دا دې جیمیل ته خپله ډیټا ولیږم اصل کې عموما په جیمیل کې تاسو سره 15 جی بي سپیس خالی وي په ګوګل ډرایو کې څومره ځای وي 15 جی بي یعنی د میموري کارت ځای کار کوي نو ګورئ زه اوس په دې جیمیل کې دا ډیټا څه کومه ګورئ دغه جیمیل ته زما ټوله ډیټا څه ده روانه ده ګورئ ورته او چې زه د ورځې څومره واتس اپ کې میسجونه کوم ټول به دقې ایمیل د جیمیل ته ځي نو دا وګورئ څه وایي واتس اپ میسنجر وانټس ټو ایکسس یور ګوګل اکاؤنٹ یس نو څه به وکئ الاو به کوئ دا به تاسو الاو کوئ چې کله تاسو الاو کوئ نو ستاسو د واتس اپ ټوله ډیټا به په دقه جیمیل کې محفوظ کېږي په ګوګل ډرایو کې په خبره ورسېدئ نو په نوي موبایل کې به تاسو سره دقه جیمیل ګوګل ډرایو کولاوي که نه نو تاسو چې کله هلته واتس اپ کولاو کوئ په دې نمبر باندې نو هلته به تاسو څه ووایئ بیک اپ چې کله تاسو واتس اپ کولاو کوئ بیک اپ ووایئ ستاسو ټوله ډیټا به واتس اپ ته راشي ټیک شو نو په دې طریقه باندې چې کوم دی تاسو خپل دا وګورئ اوسئ زمونږ ټوله ډیټا واپس د واتس اپ ته بیک اپ کېږي په حساب ورسېده یعنی د زوړ واتس اپ ډیټا په نوي واتس اپ کې په دې طریقه به راړوئ چې دا بیک اپ په تاسو وهئ نو ستاسو ټوله ډیټا به د هغه جیمیل نه
بیک اپ کیږي او دی واتس اپ ته به راځي. صحیح ده.